د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی محمد عمر دوdzai وایي چې په کار ده ترڅو د قطر، مسکو، ترکیې او یا د نړۍ د نورو هیوادونو پر ځای د سولې روانې خبرې په خپل هیواد کې ترسره شي. نوموړي چې نن د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د شوې نظر پوښتنې یوې غونډې ته وینا کول او ویل چې د سولې خبرو د بریا لپاره پکار ده ترڅو په دې برخه کې خپله خپلواکي ترلاسه کړو. د په وینا چې ولسمشر اشرف غني د خلکو په رایه ټاکل شوی او حق نه لري چې له وخت وړاندې ټاکنې ترسره کړي. او زمانا بود اگر فینانسیوان آمد، فینانسیوان رفت، ملل متحد صلح میاره، پاکستان صلح میاره، شوروی میبرایه، مجاهدین تو میشه و تو میشه، کلش لیگا پا بود. امروزم خلیلزاد رفت، خلیلزاد آمد، امریکا میبره، امریکا میمانه، شوروی بریم، روسیه بریم، دوها بریم، ترکیه بریم، همه چی رو افغان میشیم ما که رو بیکابل دیم، مشکل خود همیشه هم. نوموړي همداراز د افغان سولې په تړاو مسکو ته د افغان حکومت په تللې پلاوي هم نیوکه وکړه او څرګنده یې کړه چې یاد پلاوی د طالب اړخ سره د مقایسې وړ نه دی او په خبره یې چې په دې برخه کې هیڅ ملي اجماع نه ده موجوده. خو د ملي اجماع خو دغه نتیجه ده کنه. شورای عالی مصالحه جوړه شوه، رئیس جمهور ته صلاحیت ورکړ چې تاسې معادل د طالبانو یو هیئت وټاکئ. آیا دا هیئت د طالبانو معادل دی؟ که چیرې ستانکزی صاحب، مسعود ستانکزی صاحب او دغه نور اعضا د ټیم مذاکراتي چې وو، یو 15 نور هم ورسره وو، دا معادل وو. خو دا پخواني رئیس جمهوران، پخواني معاونین د رئیس جمهور، پخواني صدراعظمان، دا خو معادل نه دی. ای خلکو تاسو ما دوی طالبان مارشال لري چې راشي هلته؟ نه لري که نه مارشال. غونډې ته د افغان حکومت مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوپی په خپلو څرګندونو کې وویل چې د هیواد روانې کشالي د حل په موخه لومړی ضرور ده ترڅو د هیواد ټول سیاسي اړخونه او مخکښې سیاسي څیرې د یو واحد نظر لاندې راټول شي او په یو اتفاق د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګډه پریکړه وکړي. قبل از اینکه پروسه صلح آغاز میشد باید یعنی عملا مذاکرات آغاز میشد باید طرفهای سیاسی در داخل افغانستان به شمول جریانهای سیاسی، حکومت و گروههایی که در قضایای افغانستان دخیل هستند و یا علاقمند هستند در داخل افغانستان، اینا باید در یک تفاهم و اجماع بزرگ سیاسی در یک چتر سیاسی تعریف مشترک خود از نظام آینده یا هم از شکل نظام آینده و اینکه چگونه یک ساختاری را میخواهند در پرتوی که در هر گفتگوی صلح الزاما به خاطر مشارکت تمام جریانها و یک توافق سیاسی جدید برای تشکیل حکومت لازم است. د یادونې وړ ده چې ټاکل شوي ترڅو د افغان سولې په تړاو سبا په مسکو کې په جوړېدونکې غونډه کې د عبدالله تر مشرۍ لاندې د 12 کسیز پلاوي په ګډون د طالب پلاوي ترڅنګ د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي هم ګډون ولري.